سه پروژه از سوی ریاست شاروالی غزنی با کمک دفتر مشاوره سازمان ملل به ارزش 22.5 میلیون افغانی در ناحیه سومین ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان بیان داشتند که این پروژه ها شامل 2 سرک و 1 دیوار استنادی می باشد که با کمک دفتر مشاوره سازمان ملل و همکاری این ریاست ساخته شده است. تقریبا درې پروژې وې، 2 سرکونه دي او یو اسنادي دیوال ده. تقریبا 15 میلیون افغانۍ د دې لګښت د یو نفس موسسې لخوا موږ ته راکړل شو او تطبیق د یو نفس موسسې وکول، څارنه او ارزیابي یې د ښاروالي لخوا وه او تقریبا په دې کې 300 کارګر مصروف و. الحمدلله دا پروژه لیلا الهام د ویاړ او ابتکار ځای دی چې په ښه کوالیټي، کمیت او کیفیت ترسره شوله. دا پروژه به انشاءالله په غزني کې یو سمپل او یوه نمونه د نورو پروژو دپاره وي. نو موږ په دو کې تو خپل حد نه زیات زحمات تکالیف ګاللي دي. از سوی هم باشندگان محل میگویند با تطبیق این پروژه ها از مشکلاتشان کاسته شده و زمینه کار نیز برایشان فراهم شده است. 350 خانه به اثر همین سیلاب‌های قلاتی که سرازیر شده به طرف غیب قلندر قلعه میرمدخان توحید آباد تخریب شد و آل از خداوند خیلی شکرگزار هستیم. تشکر از شاروال صاحب محترم، تشکر از مؤسسه‌ای که با ما همکاری نمودن. زمینه کار وقتی ما مساعد شد، خطر سیل رفع شد. مثلا یک سیل و چی میامد خیلی از خانه ها تخریب شد. کلگی شاهد حال بودن که از امزی ساحه از ساحه غیب قلندر همگی ساحه تخریب سیل بود. در اینجا 2 ماه کار کردیم، روز 4 نیم ساعت. دیگه منطقه خیلی خطر سیل بود. از خاطر سیل که ما خیلی نگران بودیم. ولی فضل خدا سرکمون جور شد. همین منطقه سیل هم بچ شد سرم زمین و خانه. این در حالی است که چند قبل نیز کار 3 پروژه به ارزش 25 میلیون افغانی از سوی ریاست شاروالی غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.